د افغانستان ملي ټیم د پاره د روزونکو ډیر سخت ضرورت دی. سلام مومینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو په خیر، ستړي مشي. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم د پاره د روزونکو ضرورت دی او که څوک غواړي نو راتلی شي، ځکه افغانستان دا مهال داسې روزونکي نه لري چې لوبغاړي وروزوي. نو د افغانستان د ملي ټیم د پاره یو ښه او غوره روزونکی څنګه کار کیدی شي، ځکه که چېرته ومني نو دا به د افغانستان د ټیم بیټینګ مسله حل کړي. چپلاسی دی نو د اکرام الله شاهدي او نجیب الله دپاره ښه دی. کیپر هم دی، کیپران هم روزلی شي. نه د هند دی نه د پاکستان، هغه جنجال به هم نه وي. د کاره په هر لحاظ وړ کس دی، تخنیک، ژبه، کمالونه او ځیرکتیا لري. بله دا چې د سپین بالینګ لوبول به مو لوبغاړي ته نور هم اسانه شي، ځکه هغه سپین بالینګ ښه لوبوي. کمار سنګکاره په اردو هم پوهیږي نو مکالمې مشکل به هم نه وي. ډېرې ځانګړتیاوې لري، بس چې وغواړي او راشي. نو دوستان کو تاسو په نظر سنګکاره به زموږ ملي ټیم دپاره څنګه وي؟ لاندې به کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. آیا تاسو موافق یاستئ او که نه؟ که چېرته تاسو موافق یاستئ نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو ځان سره شیر کړئ تر څو کرکټ بورډ ته دغه زموږ ستاسو اواز ورسیږي او کمار سنګکاره دې زموږ د ملي ټیم روزونکی جوړ کړي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره همدغه چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.